خبرونه درته زه نور غفور ظهیر وړاندې کوم او د موضوع په اړه سره نن بیا هم د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد محمد علم صفی غږېدلی دی. موضوع مو نن شهوت دی او په شهوت به له ده سره خبرې کوو. د استاد نه مو د لومړۍ پوښتنې په توګه پوښتلي دي چې شهوت یعنې څه. د عبارته لومړیو کې په شهوت باندې خبرې وکړي تر څو درنه اورېدونکي شهوت وپېژني چې شهوت څه ته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار باندې ستاسې او ستاسې لار نه ستاسې د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. په دوهم قدم کې راګرځم موضوع ته چې شهوت یعنې څه شی، شهوت څه ته وایي. الله جل جلاله د انسان بدن داسې پیدا کړی دی چې ځینې برخې د ځینو لپاره ورته ساتونکي ګرځولي دي. تر څنګ الله جل جلاله په دې ټولنه کې د انسان داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د ژوند بېلابېلو مراحلو او پړاوونو نه تېرېږي، د ژوند تر وروستي پړاوه پورې ځي، داسې یو پړاو ته ځي چې د نورو خلکو مرستې ته ضرورت پیدا کېږي. شهوت خپله هغه غریزه ده چې د هغې په اساس باندې په ټولنه کې د نسل بقا لپاره زمینه برابرېږي، نسل بقا پکې رامنځته کېږي. که چیرې شهوت د انسان په بدن کې شتون ونه لري نو د انسان دغه ټولنیز ژوند او د انسانانو دغه د نسل تسلسل چې تر اوسه پورې موږ تاسې شاهدان یو، دغه تسلسل به ډېر ژر د منځه ولاړ شي، ختم به شي. د همدې په اساس باندې په ټولنه کې ژوند دوام پیدا کوي، د همدې په اساس باندې دغه د انسانانو نفوس ورځ تر بلې نه زیاتېږي. دا په حقیقت کې یو ډول جنسي غریزه ده. شهوت یو جنسي غریزه ده چې د دغې جنسي غریزې یو طرف نه سره د دې نه چې د انسان ته یو ډول سکون او ارامي ورباندې محسوسېږي، اساس او هدف یې د نسل بقا ده او په ټولنه کې د انساني ژوند دوام دی. د همدې په اساس باندې انسانان کولی شي چې د ځان نه وروسته نور اشخاص وزېږوي، د همدې لارې نه کېدلی شي چې د ځان نه وروسته داسې اشخاص ولري تر څو په هغه مرحله کې چې دوی بیا هیڅ قسم بدني او فزیکي ځواک نه لري، په هغه دوره کې بیا د دوی ملاتړ وکړي او د دوی مرستې ته مټې رابډ وهي. نو دا شهوت موضوع و چې موږ تاسو وایي شهوت یعنې څه شی. شهوت په حقیقت کې همدغه جنسي غریزه ده چې الله جل جلاله د انسان په بدن کې د نسل بقا په خاطر باندې ځای په ځای کړې ده. قدرمن استاد، که موږ تاسو فکر وکړو شهوت په دوو لارو سره پوره کېږي، یوې روا او بله ناروا لاره ده. خو بدبختانه باید ووایو چې زموږ او تاسو د ټولنې اکثره ځوانان هغه د ناروا لارې طلب کوونکي دي او دوی غواړي دغه خپل شهوت یا شهوتي غریزه د ناروا له لارې سړه کړي او پوره کړي. څومره بده لاره ده دغه او څومره زیانونه خپله د شخص او د ټولنې ته پېښوی شي که چېرته د ټولنې ځوانان غواړي چې په ناروا لارو خپل شهوت پوره کړي. په دغه برخه کې موږ تاسې وګورو دا سمه ده چې الله جل جلاله دغه د انسان بدن ټول په خپله داسې برابر کړی ده، نظام یې داسې ترتیب کړی ده چې په خپله پکې د ځینو اړتیاوو پوره کولو لپاره انسان واداره کېږي، انسان مجبورېږي. مثال په توګه باندې کله چې انسان وږی شي هغه د خپل دغه مادي اړتیاوو د پوره کولو په خاطر باندې هغه مجبور دی چې د هرې لارې نه وي دغه خپل ضرورتونه پوره کړي، خپل اړتیا پوره کړي، ځان دپاره غذایي مواد ترلاسه کړي. ولې پاتې شو د لارو اختیار چې کومه لاره څوک اختیار کړي او د کومې لارې نه خپل هدف پوره کړي، کومې لارې نه خپل اړتیاوې لاسته راوړي، دا بیا مستقیما ارتباط لري د انسان په اختیار پورې. الله جل جلاله انسان ته دغه ټولو کارونو یا د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لارې چارې ورښودلې دي. سمې لارې هم ورښولې او د سمې تر څنګ یې کږه لاره هم ورته وایي چې که ډېره د دې نه واوښتلې دغه لار خراب ده. شهوت موږ تاسې وایو سمه ده چې یو ډول انسان ته پکې جنسي او انسان ته یو ډول سکون او ارامي پکې محسوسېږي. ولې که چېرې موږ تاسې دې موضوع ته وګورو په دې برخه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هم دی، وایي چې که چېرې صحابو ته وایي که چېرې تاسې د نکاح د لارې نه د خپلو بیبیانو ته نږدې کېږئ او د هغوی سره یو ځایوالی کوئ، الله به تاسو ته اجر درکوي. صحابه ورته وایي چې یا د الله پیغمبر دا خو زموږ صرف د بدن د خپل زړه غوښتنه مو ده او دې باندې صرف زموږ د بدن ارامي ځان دپاره یو ډول ارامي محسوسوو، ځکه موږ داسې کار کوو. نو پیغمبر اسلام ورته وایي چې نه، که چېرې تاسې د ناروا لارې نه دغه کار ته ورنږدې شي تاسو ته الله عذاب درکوي، په مقابل کې که چېرې د نیکې لارې نه ورنږدې شي تاسو ته الله اجر درکوي. نو دا هم داسې یوه موضوع ده. اوس حتی حیوانات که موږ تاسې وګورو، حتی د حیواناتو نه را دې خوا دغه نورو چارپیانو را دې خوا په انساني قشر کې موږ تاسې وګورو غیر مسلم خلک هم دغه عمل سرته رسوي، د نسل د بقا په خاطر باندې سرته رسوي هر څه دپاره چې ولې اسلامي ټولنه کې که چېرې موږ تاسې وګورو سره د دې نه چې د نسل بقا یو اصل دی د انساني ټولنې لپاره،
ولې د دې ترڅنګ مهمه دا ده چې دغه د نسل د بقا رامنځته کېدل باید په داسې یوه اساسي او اصولي لاره باندې وشي چې هم پکې د انسان لپاره دنیوي ګټه پکې وي او هم پکې اخروي ګټه پکې وي. نو که چیرې د غیر مشروع لارې نه دغه د شهوت مسله راپورته شي او یا د شهوت مسله د غریزې رافع کولو ته څوک مخه کړي، سمه ده د دې شهوت غریزه به پوره شي، خو څنګه چې مناسبه ده او یا کومه لاره چې هغه د انسانیت لپاره الله جل جلاله ټاکلې ده، د الله پیغمبر ټاکلې ده، دا به د هغې لرې وي. نو په خپله ټولنه د بحران لور ته ځي، ټولنه د خرابۍ لور ته ځي، ټولنه کې فتنې را پیدا کوي د ځانه سره. خو که چیرې د سالمې لارې نه دغه لارې ته خلک ورنږدې شي او یا خپل شهواني غریزه د سالمې لارې نه پوره کړي، نو هم به دنیوي ګټه به دا وي چې د هغې به سکون او ارامي به ورته حاصله شوي وي، ترڅنګ به د نسل د بقا په برخه کې دغه خپله انرژي په سالم شکل باندې استعمال کړي وي، او د دې نه علاوه حتی الله جل جلاله به ورته د همدغه عمل په نتیجه کې اجر او ثواب هم ورکړي. نو هم یې دنیوي ګټه او هم یې اخروي ګټه دواړه پکې شتون لري. استاده کېدای شي تاسو هم اورېدلي وي ځینې کسان داسې ادعا کوي چې وایي چې د نورو هیوادونو ځینې ډلې غواړي چې د یوه هیواد ځوانان شهوت پرسته کړي او داسې لارې طریقې په لاره اچوي تر څو په اساس یې ځوانان شهوت پرسته شي، شهوت پالونکي شي. نو که چېرته د یوې ټولنې ځوانان شهوت پرسته شي او ځوان شهوت پاله شي، جوات او څرګند زیانونه به ټولنې لپاره څه وي، او یا ولې دوی غواړي چې د یوه هیواد د ټولنې کسان یا ځوانان خصوصا ځوانان شهوت پرسته کړي؟ په دې برخه کې که چیرې موږ تاسو وګورو، لومړنی اصل خو دا ده چې موږ دوه قسمه ټولنې لرو، یو اسلامي ټولنې موږ تاسو لرو، یو غیر اسلامي ټولنې یا په عامه معنی باندې اسلامي ټولنې او غربي ټولنې چې ورته خلک وایي. په اسلامي ټولنو کې او غربي ټولنو کې شهوت کلمې استعمال او د شهوت دغه غریزې رافع کول چې دا توفیر لري سره. اسلام کې موږ تاسو وایو چې د شهوت د غریزې رافع کول هغه په حقیقت کې دا سمه ده چې د انسانانو اړتیاوې ورسره پوره کیږي، خو د انسانانو د اړتیاوو د پوره کولو ترڅنګ د یو قسم د الله جل جلاله او د الله د پیغمبر د اوامرو اطاعت پکې شتون لري. ولې ترڅنګ غربي ټولنو کې موږ تاسو وګورو، هلته بیا په کامله معنی باندې هلته بیا شهوت کلمه چې استعمالیږي بیا عموما د خلکو د بېلارې کېدلو د په معنی باندې استعمالیږي. یا غربي شهوت نه چې موږ تاسو کله په خپلو ټولنو کې یادونه کوو، مقصد ټول د ټولنې هلاکت او تباهي ده، وجه چې د هلته پکې هغه شرعي تګلارې پکې نه مراعات کیږي. اسلامي ټولنو کې چې کله پکې شرعي تګلارې مراعات کیږي، دلته سمه ده دغه د شهوت غریزه خو بغیر د دې نه هم که چېرته د شرعي لارې مراعات کړي هم رفع کېدلی شي. ځینې خلک داسې پیدا کېږي چې هغوی دغه د غیر مشروع لارو نه د خلکو د شهواني غرایزو د رافعولو لپاره فعالیتونه کوي. ځکه غیر مسلم خلک همیشه د فرق غواړي چې مسلمانان د خپل عقیده باندې بې باوره کړي، هغوی په خپلو افعال او اعمالو باندې بې باوره کړي، هغوی په خپلو کړنو باندې بې باوره کړي، په خپلو دیني اعتقاداتو باندې بې باوره کړي. هغوی داسې لارې چارې مسلمانانو ته رامخې کوي او بالخصوص ځوانانو ته، ځکه شهوت داسې یوه غریزه ده چې د نورو د ژوند د نورو پړاوونو په نسبت باندې د ځوانۍ پړاو کې نسبت اوج حالت لري. ولې د بیلابیلو لارو نه ځینې خلک داسې کوشش کوي تر څو ځوانان دغې لارې ته ډېر هغه ورته وکړي، ډېر میلان ورته پیدا کړي او ځوانان دغې لارې ته ډېر وهڅول کېږي. بیلابیلو مثال په توګه باندې د سریالونو د لارې نه، فلمونو د لارو نه، قسمه قسم تصویرونو د خپرولو نه، حتی که موږ تاسو وګورو په شامپو یو عادي چیز دی خو په بازار کې مارکیټ کې چې پیدا کېږي، تاسو کې وګورئ په هغوی باندې حتی د ښځو د طبقې عکسونه یې پرې ورکړي وي ورته. نو په بیلابیلو لارو نه دوی کوشش کوي دغه ځوانان بې لارې کړي. د دوی اساسي هدف دا وي چې ځکه کفار غواړي چې مسلمانان په خپل عقیده باندې بې باوره کړي او د دوی لار نه په مسلمانانو کې یو ډول فکري ذوق پکې رامنځته کړي. کله چې فکري او عقیدوي ذوق په مسلمانانو کې رامنځته شو، هېڅکله بیا دوی نشي کېدلی چې په کفارو باندې برلاسي اوسېږي. نو هغوی د همدې هدف لپاره چې مسلمانان تل د هغوی ته محتاج اوسېږي او مسلمانان د هغوی د لاسته راوړنو نه او د هغوی د صادراتو نه استفاده وکړي، د هغوی د تولیداتو نه استفاده وکړي. مسلمانان په خپل عقیده کې بې باوره کوي او چې کله په خپل عقیده او فکر لحاظه مسلمانان خراب شو، نو بیا خپل دوی د کفارو غربي نړۍ هر ډول حکم منلو ته بیا واداره کېږي. د همدې دپاره کار کوي. که چیرې دوی دغه ډلو هغه ډلې چې هغوی د مسلمانانو بالخصوص ځوانانو د بېلاره کولو لپاره کار کوي، که چیرې د دغوی نقش قدم دوی تعقیب کړي، دا یو واضحه مسله ده چې په ټولنه کې به اسلامي احکامات او اسلامي ارشادات چې د هغه د پښو لاندې کېږي. چې کله اسلامي ارشادات او اسلامي احکامات په ټولنه کې د پښو لاندې شو، لومړنۍ ستونزه خو دا ده چې هلته انسانیت د سوال لاندې راځي. کله چې انسانیت د سوال لاندې راغی، همدغه انسان د همدغه غریزې په
اساس باندې نور حیواناتو په جمع کې یو ځای کېږي. د نور حیواناتو په شانتې نه به بیا خور پېژني، نه به مور پېژني، نه به لور پېژني، نه به بل پېژني. د شهوت د غریزې د راپارولو یا د هغې د دفاع په برخه کې موږ تاسو لومړی باید یو بل مورد ته اشاره وکړو. او زموږ په ستاسې په ټولنه کې یوه غټه ستونزه چې د هغه دا ده چې کله ځوانان د خپل عمر دغې مرحلې ته رسیږي د اسلامي شریعت د اصولو برخلاف هغوی ځینې په داسې کړنو باندې ځینې کړنو ته مجبوریږي چې هغوی دغه خپله غریزه په غیر سالم شکل باندې هغه کې حل کړي. مثال په توګه باندې اسلام کې اصول دا دي چې کله د لومړي ځل لپاره هلک ځوان کېږي د بلوغ مرحلې ته رسیږي او حتی که د نجونو د طبقې نه کومه یوه بلوغ مرحلې ته رسیږي، اسلام اوس دا وایي چې هغې دپاره سمدستي تاسې د نکاح بندوبست ورته وکړئ. که زوی مبالغ شه ښځه ورته وکړئ، که لور مبالغه شوه خاوند بندوبست ورته ونیسئ. ولې زموږ ستاسې ټولنو کې ځینې ستونزې هغه اساسي ستونزې دا دي چې حتی یوه ښځه په کور کې د زړښت تر دغه پورې رسیږي خو د ځینو رسم رواجونو په اساس باندې هغه نشي کولی چې خاوند وکړي. یا یو هلک دی هغه یو ښځه کېدای شي کونډه شي په ځوانۍ کې، هغه هم تر ډېر وخته پورې نشي کولی چې د خاوند غوښتنه. همداسې ده، همداسې که چیرې یو ځوان د بلوغ مرحلې ته ورسیږي هغه هم د ځینو ستونزو او د ځینو دغو په اساس باندې د مشکلاتو په اساس باندې لکه د مهر د لوړوالي په اساس باندې ځینې نور ستونزې داسې ستونزې شتون لري چې هغه هم نشي کولی چې سالمې لارې نه خپله دغه غریزه پوره کړي. په دغه برخه کې زه باید د یوې نقطې نه یادونه وکړم چې په دغه برخه کې که د هلک نه او که د جنۍ څخه د دغسې ستونزو د مشکلاتو په اساس باندې د دغسې رسم و رواجونو او د زیاتوالي په اساس باندې د دوی نه هر قسم ګناه کېږي، په دې کې مستقیما مور او پلار مستقیما د دوی سره شریک دي. مور یې مور سره په شریکه ده، پلار یې مور سره شریک دی، د کورنۍ ټول فامیل مور سره شریک دی، حتی کلی د کلي مشر د قوم مشر دا ټول په دغسې ګناهونو کې د دوی سره شریک دي. دا په حدیثو باندې ثابته مسله ده چې که چیرې د چا لور بالغه کېږي او هغه په کور کې ساتي او د هغې ته د خاوند بندوبست نه کوي، که د دې نه هر قسم ګناه کېږي مستقیما د دې ګناه چې ده د کورنۍ په غاړه باندې ده. همدارنګه د هلک نه دلته که چیرې موږ تاسو وګورو د دې څنګه اسلام یوه بله لاره چاره موږ تاسو ته ښوولې ده. اسلام کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې وایي ځوانانو وایي کله چې تاسې د ځوانۍ مرحلې ته ورسېدلی، تاسې د شهوت او دغو د راپارېدلو دغسې یوې مرحلې ته ورسېدلی، وایي تاسې کوشش وکړئ واده وکړئ، تاسې ودونه وکړئ بیا دغسې حالت کې. که چیرې وایي د واده کولو وړتیا نه لرئ، ځکه واده هغه چیز دی چې د دې په اساس باندې د انسانانو دغه سترګې ښکته کېږي. وایي سترګې ښکته کېږي معنی په دې معنی چې بیا پردیو او نامحرمو ښځو ته بیا نه ګوري. که چیرې تاسې د واده کولو توان او وړتیا بیا نه لرئ، وایي بیا تاسې څه وکړئ، روژې ونیسئ. دا روژه چې دا په حقیقت کې وایي ستاسې د عزت او ستاسې د نفس ساتونکې ده. ځکه روژهدار انسان همیشه دپاره چې کله هم ګناه طرف ته دغه کوي هغه سره سمدستي دا فکر پیدا کېږي چې والا زه روژه یم، زه باید ګناه ونه کړم. همدارنګه که چیرې وایي تاسې اول لومړنی اصل دا چې که چیرې مالي او بدني وړتیا لرئ دواړه، نو واده وکړئ. که چیرې د واده کولو وړتیا نه لرئ بیا تاسې روژه ونیسئ. که چیرې دا دواړه اعمالو باندې یا دغه دو قسمه ارشاداتو باندې څوک بیا به هغه نه کوي، عمل ور باندې نه کوي، دا به طبعا هم بیا په ګناهونو کې اخته کېږي ورسره. نو اسلام یې ډېره ښایسته او واضحه لارې ورته ښودلې ده. خو د دې نه یو بیا مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسې په ټولنه کې باید د دغه بدو رسم رواجونو په وړاندې باید مبارزه وشي. که چیرې د بدو رسم رواجونو په وړاندې باندې مبارزه وشي، نو زه فکر نه کوم چې هیڅ یو هلک دی د بلوغ د مرحلې نه وروسته تر ډېره وخته پورې هغه دی همداسې پاتې شي، مجرد حالت کې پاتې شي او یا د یوه ښځه همدې حالت کې پاتې شي. نو دغه یو اساسي ستونزه ده. ولې اسلام حل لارې هم دغه د روژې نیول او همدارنګه د نکاح کول چې د یو حل لارې په توګه باندې ورته واضح کړي دي. دلته یو بل ډېر غټ مشکل استاد، که چېرته ځوانانو ته یوه داسې لنډه قاعده مونږ په ګوته کو چې ورته ووایو چې که چېرته څوک غواړي چې د شهوت پالنۍ یا د شهوت پرستۍ نه خلاص شي، نو د دوی لپاره غوره قاعده دا ده چې دوی د لومړی خپل لمونځ سم کړي. ځکه قرآن شریف کې یو آیات هم دی چې دغه لمونځ تاسو د ناروا او د ګمراهۍ له کارونو نه منع کوي، چې په د ناروا ګمراهۍ کارونو کې شهوت هم شامل دی. نو آیا دا به سمه نه وي د دوی لپاره؟ قرآن کریم کې یو آیات مبارک دی چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. او عمر رضی الله عنه ته یو ورځ عمر رضی الله عنه د حدیث موضوع په منبر باندې خلکو ته تشریح کوي. یو صحابي ورته جګیږي، ورته وایي چې یا امیر المؤمنین ته خو وایي چې دغه منځ د انسان د ګناهونو نه ساتي،
احمد مثال په توګه باندې احمد هم ګناغه کوي، هم منځ کوي، هم دروغ وایي. احمد هم منځ کوي، هم غلا کوي. احمد هم منځ کوي، هم غیبت کوي. دا ټول ګناهونه دي. هم زنا کوي، هم بل کار کوي. دا څنګه؟ نو عمر رضی الله عنه ورته وایي چې ګوره د الله په وینا کې دروغ نشته دی. الله وایي چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. منځ انسان د ناوړه کارونو ساتي. خدای منځ ویلی دی، نه د مانځه پیښې کوله، نه د مانځه صرف د هغې رسم و رواج هغه نقش قدم نه کوله، عادت کوله. نو کله چې منځ وي، منځ انسان د ناوړه کارونو نه ساتي. ځکه په مانځه کې چې موږ تاسې په دې لومړني سر کې درېږو تکبیر تحریمي باندې الله اکبر چې چا ویله کله الله لوی دی، نو دې معنا دا ده چې الله په هر حالت کې زما دغه دی، زما مراقب دی. هر حالت کې الله جل جلاله ما ویني. که زه ناروا خبره کوم الله ما ویني، که زه ناروا خبرې ته غوږ دم الله ما ویني، که زه ناروا ځای ته ګورم هم الله ما ویني، که زه هر قسم ناوړه عمل کړم الله ما ته ګوري. دا یې لومړنی اصل دی. د دې نه وروسته پسې ثنا وګوره، تعوذ وګوره، تسمیه وګورې، سورت فاتحه وګورې. دا ټول په حقیقت کې د الله جل جلاله د صفتونو بیانول دي. که چېرې په واقعي معنا باندې څوک دا دغه کړي چې الله جل جلاله سمیع البصیر ذات دی، الله جل جلاله په عالم بذات الصدور ذات دی، که په دې کلماتو باندې څوک په د زړه د اخلاص باورمند اوسېږي، هغه هېڅکله د ګناه کولو ته مخه نه کوي. هغه به ګناه کولو ته هغه نه میلان به د ګناه کولو په طرف باندې نه پیدا کېږي. خو که چېرې دغه شانتې خلکو کې ستونزه په عقیدوي لحاظ باندې شتون ولري، مونځ نه وي، د مانځه صرف رسم او عادت پکې پاتې وي، نو سوچ به دلته وي او ولاړ به مانځه باندې وي او سوچ به په بل ځای کې وي. شهوت موضوع په حقیقت کې دا د فتنو راپارونکې موضوع ده. شهوت یوه داسې غریزه ده د انسان په بدن کې، که چیرې د مشروع لارو نه د اشباع کولو لپاره مټې راوبډ نه وهل شي، بالخصوص زموږ ستاسې په ټولنو کې چې دا د اسلام ترڅنګ په پښتني رسم رواجونو باندې یو قسم ملبسې ټولنې دي. په دې ډول ټولنو کې که چیرې موږ تاسې وګورو، که چیرې د مشروع لارې نه یو څوک د خپلې دغې غریزې د رفع لپاره کوشش ونه کړي، دومره فتنې به راوزېږي او دونه فتنې د دغه عمل نه رازېږېدلې دي تر اوسه پورې چې تر ننه پورې پیړۍ وشولې، خو د دغه فتنو ته د پای ټکی څوک نشي ایښودلی. مثال په توګه باندې که یو چا خور ته د بد نظر باندې وکتلې، حتی سترګې ویستل شوي دي زموږ په دې ټولنو کې خلکو نه. حتی که د یو چا لور ته د په بد نظر باندې یو غږ دي ورته وکړه، حتی ژبې ته پرې شوي دي. دا عملي مثالونه موږ تاسې په دې خپلو ټولنو کې لرو. حتی غوږونو کې سیخان ننویستل شوي دي. دا ټوله دا فتنه ده. ځکه کورنۍ کې طبعا هم د یو چا د ورور سره چې یو غږ. ډیره زیاته مننه استاده، ستاسو له خبرو نه داسې معلومه شوه چې که موږ د یوه چا خور یا ته په بده سترګو ګورو، موږ او تاسو باید داسې ونګیرو چې زه خپله هم یوه خور لرم. که چېرته د ټولنې نور کسان ستا خور او ستا مور ته په بد نظرۍ او په بده الفاظو سره خبرې وکړي، هغې ته مزاحمت جوړ کړي، ته به د هغې په وړاندې څومره سخت برخود وښیې او څومره به غوسه شي. همدا ډول ته چې د یو چا خور یا د یو چا لور ته په بده سترګه ګوري، هغې ته مزاحمت جوړوي، هغې ته نور تکالیف رسوي، هغه هم داسې د هغې شخص خور ده او د هغې شخص مور ده. نو څه ډول چې خپل یو انسان خپله خور، خپله مور او خپله خور ګڼي، همداسې باید د نورو کسانو، د نورو خویندې هم او میندې هم خپلې میندې خپل خویندې وګڼي. ستاسو نه بیا هم ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره حاضر شوی او مرکه مو راسره وکړه. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، دا وه زموږ د دې اونۍ د فکري رغونه خپرونه چې تاسو لپاره مو وړاندې کړه. خپرونه ما نور غفور زهیر درته وړاندې کړه. تر یو بل پروګرامه تاسې په لوی او متعال څښتن سپارم. د خدای په امان.